عزیزان واده چې دی هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په عظیم سنتو کې دی. د الله رسول فرمایي ما ته درې شیان محبوب دي: لمنځ را واخله، خوشبو را واخله، حلال نکاح را واخله. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د آدم علیه السلام سیونه سي تر ما تر اخر نبی په دې ټول کې ودونه چې دی هغه سنت ولو. دا واده چې دی عزیزانو دا د معاشره یو طهارت دی، دا پاکي ده. لکه زما او ستا ورته وګوره عزیزانو، په کور کې موږ بیت الخلا جوړو، بیا د دې ډېر معافي موږ باتروم او لیټرین چې دی هغه جوړو په دې خاطر باندې چې د دې ودې ته زموږ ضرورت دی. صحیح سلو. اوس که دغه شی د مابین ځواب باسي، کله یونیورسيټي لره ولاړ سه، کله کالج لره ولاړ سه، کله هسپتال لره ولاړ سه، هر چا چې هر ځای بوج وکړلې څونه بده خبره ده. و د علاقې خرابېده، د علاقې حسن و زینت خرابېده، بدبویي پیلاوېده، د معاشرې د انسانانو کار دا نه دی. نو که چیرې د حلال نکاح زموږ د مابین ځ ووتله، لکه هغه شی چې کله باتروم نه و انسان مجبور سو دیواله ته، انسان مجبور سو ولارې ته، انسان مجبور سو د چا و مخ ته، دا هغه رقم چې د نکاح د مابین ځ وباسي، بیا به بدکاري چې دی هغه دومره عام سي، بیا به د انسانان نه بلل کېږي، دا به حیوانان چې دی هغه بلل کېږي، دا به حیوانان بلل کیږي. خو خبره دا ده چې دا نکاح چې دا هغه را روانه تر پیغمبر علیه السلام چې را ورسېدله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې 3 4 5 رقم ودونه چې دی هغه کېدل. یوه زنانه به وله علیده بیا دا غوښتې چې زه ښه زوی راوړم. مثلا خاوند به هم درلودی، خاوند به کمزوری و، دا ښځه به راولاړه سوه، سړی به راولاړ سو، یو ځای به پهلوان پیدا کړي، غټ خانداني سړی به پیدا کړي، د خپل کور والا بیا هلته ورسېدله. بیا چې به کله کوچنی پیدا سو، دا به د ځان ته نسبت کوي چې دا زما زوی دی، الانکه پیدا سوی به له بل چا څخه ولو. دغه ترتیب چې دی هغه روان ولو. بیا به کله داسې پېښه سوله، یوه ښځه به وله 15 شپږ 10 خاوندان به وو، زوی به پیدا سو. چې پیدا سو دا به نه معلومېده دا د چا څخه دی، بیا به قراندازي ور باندې کوله، یا به ورته وکتل دا و چاته سوی دی، اوس ته اندازه ولګوه دا نسل دا ژوند و، مشته د الله رسول خبره راوښوله، رای وستلو بالکل و داسې ما او تا ودرولو خبرې ته چې د انسان هر څو ناقص عقل مسلمان یې هغه په دې خبره خوانه بدی چې زما خور زه و چاته ورکم، زما لور زه و چاته ورکم، د بل چا خور زه ځان ته وغواړم. که نه ورته وګوره عزیزانو، موږ څونه لوی دیوالونه وهلي دي، دا مې په دې خاطر وهلي دي زما خور، زما لور، زما کوروالا، زما دې، دا ته څوک ونه ګوري. او بیا د هغه رقم خلک دروازه راوټکوي، 10 کسان راشي و یار موږ په مرکه راغلي یو، ستا خور او ستا لور چې د هغه غواړو. اوس په بل صورت کې خبره واخه بدي و جنګ و مړي چین جوړېږي، د پیغمبر علیه السلام و طریقې ته واخله عبادت ځینې جوړېږي. اوس بس په خبره باندې اوس د دې څه ورته وګوره، د ښځې سره خبره کول، ښځه لیدل، حالانکه دا په اسلام کې ډېر حرام کار دی، په پښتونوالي کې ډېر حرام کار دی. لیکن بیا که بل طرف ته وغواړي چې یاره دا فلانۍ د چا خور د چا لور زه غواړم، زه د دې یو دید غواړم زه ووینم، الله او رسول موږ ته اجازه راکړې ده. اوس ګوره ای د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د نسبت وکړي، د هغه خبره عبادت سلو. د نبی علیه السلام سې لیرې که پر دې باندې زموږ ته سلسل مړي سوي دي. د پیغمبر علیه السلام وجود زما او ستا دپاره څونه لوی برکت دی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وجود زما او ستا دپاره څومره لوی رهنمایي ده، ځکه چې ما او تا نن انسانان شمارل کېږو، نسبت هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کېږي چې ما او تا ته لاره. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ، د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.